د 11 نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ او د خپلو تلویزیونونو تر څنګ ناست اوسئ. شام به 11 خپرونه ده. په خپرونه کې زه فیروز قریشي له خپلې ګرانې همکارې بېنظیر حقجو سره ستاسو په درانه خدمت کې یو. تاسو ته هم ښه راغلاست. په خیر راغلی. تشکر، زنده باشیم. من هم سلامای گرم خود تقدیم میکنم خدمت شما و همچنین خدمت تمام بینندهایی که برنامه شام با نظر بیننده هستند و امید که هر کجای دنیا هستند جور صحتمند و سرحال باشند و هزار بار خدا را باز هم شکرگزاری میکنیم که فرصت دیگر را بر ما مهیا ساخت تا که باز هم آمده و برنامه شام با نظر آغاز کرده و مطالب جالب را گوش میکنیم تقدیم شما بکنیم. بالکل. و همچنین موضوعی که ما امروز روال هر روز برنامه ما یک موضوع را انتخاب کرده روش صحبت میکنیم و همچنین 3 بخش برنامه داریم. موضوعی را که امروز انتخاب کردیم در رابطه با استفاده از صفحات شبکه‌های اجتماعی است. ډیره ښایسته موضوع مو انتخاب کړې ده. د ټولنیزو رسنیو سمه کارونه ده. په دې اړه د ګرانو لیدونکو نظرونه هم لرو چې د خبرو په وروستۍ برخه کې به ورته ځای ورکړو، هغه به هم نشر ته وسپارو. نو که دې خوښه وي زه به په دې اړه لږ زره معلومات چې زما په لاس کې دي دا لیدونکو سره شریکمه. دا سمه ده چې ټولنیزې رسنۍ په نوره نړۍ کې د پرمختګ او آبادۍ لپاره استعمالیږي، خو په خواشینۍ سره چې زموږ د ټولنې عملي خلا ډېره ستره ده، دومره ستره ده چې د نورو ټولنو سره یې سړی له پرتله کولو ځان ناتوانه ګڼي. ولې له دې هر څه سره سره د دې خبرې معنا دا نه ده چې موږ د شته ټولنیزو رسنیو د خیر اړخ له ټولنې پټ کړو او خلکو ته دا هر څه د یوې بلا په توګه معرفي کړو چې نه باید خپله ورنږدې شي او نه هم خپله کورنۍ او په ځانګړې توګه ځوان نسل ورته پرېږدي. اول د دې په خاطر چې د ځان د نیکمرغۍ لپاره له بېلابېلو علمي شخصیتونو، عملي خبرو، خاطرو او تجربو ترلاسه کړو ټولنیزو رسنیو ته ورداخلیږو. دویم د دې لپاره چې زه له خپل علمي قوت څخه په استفادې نورو ته خپلې وسې مطابق خیر ورسومه. څه چې زما زده دي هغه کولی شم د ټولنیزو رسنیو له لارې نورو سره شریکمه. دریم د دې لپاره چې د خپلې ټولنې له ستونزو خبر شم او د هغې لپاره د حل لاره په لټه کې شم، د ټولنې په پرمختګ ځان آګاه کړم او په هغې کې د خپلې ونډې اړخ ځان معلوم کړم. څلورم له ملګرو دوستانو سره د زړه خواله وکړم او په باوري او عاجله توګه هغوی له شته اړینو قضایو خبر کړم او هم له هغوی څخه خبر واخلم. پنځم داسې نوي دوستان ځان ته ومومم چې زما د نیکمرغۍ او پرمختګ سبب کیږي. همدا ټولنیزې رسنۍ دي چې موږ ته دا فرصت راکوي چې موږ په ټولنه کې له روانو ناخوالو پرمختګونو هم خبر شو. همدارنګه فیسبوک په حقیقت کې موږ ته نوي دوستان هم راکولی شي. بله، واقعا خیلی از کسایی را میبینیم که از صفحات مجازی مثلا به نام کس استفاده میکنه و امثال از اینا واقعا از جمله کارهایی است که انسانهای نادان همچون کارها رو میکنن. شاید کسایی باشن که وقت اضافی و یا ارزش وقت خود را نمیفهمن. به طور شوخی باشه سابق قسم می بود که بچه ها به نام دخترها فیسبوک میساخت، حالی برعکس شده دخترها به نام بچه فیسبوک میسازن. بله، واقعا متاسف هستیم به این کارهای جوانان و جوانان امروزی که آینده سازان نسل آینده وطن ما هستند. اینا بجای از این که یگان مفکورهای جدید را داشته باشند، فکرهای جدید را داشته باشند، این واقعا قابل تاسف است که بعضی همچون کارهایی را میکنن و انشالله که یعنی به امید از که همین کسا هم دست از این کارها بردارن و هر کس هم د هغې ورځې په هیله چې فیسبوک نه خلک درست استفاده وکړي. زه خپله فیسبوک لرم. کم مطالب چې زه غواړم هغه لیدونکو سره شریکوم. کوم شیان چې زما خپل مثلا زما نظر زما په شخصي ژوند پورې اړه لري، کومې چې د نشرولو وړ وي هغه له لیدونکو سره شریکوم. مثلا له عکسونو نه نیولې ده تر سندرو پورې، سمه ده. او کومې موضوعګانې چې زه غواړم هغه په ټولنې ته خیر رسېږي یا یو څوک هغه لیدونکي وي هغه نشروم. څه موده مخکې ما ډېر زیات خبرونه هم نشرول د فیسبوک له طریقه د دې لپاره چې ټولنه یا هغه کسان چې ما سره په فیسبوک کې ملګري دي هغه له دې نه باخبر اوسي. خو ځینې خلک داسې هم دي چې صرف د لایک و کامنت لپاره فیسبوک استفاده کوي. بله، واقعا به نظر شخص خودم صفحات مجازی و فیسبوکی که ما از مطالب جدید و تکنولوژی و امثال از آگاه میشیم خوب است که ما همیشه استفاده مثبت را داشته باشیم. هر کار بستگی به دیدگاه خود ما داره. غیر صفحات مجازی ما میتونیم خیلی بخش های دیگر هم بگویم که زمانی که ما خود ما مثبت اندیش باشیم و استفاده مثبت را بکنیم دقیقاً که این نمیشه هیچ مشکل بر ما خلق نمیشه و از طرف مقابل نمیتونیم ما مشکل خلق کنیم بر دیگران. و خوب است که ما همیشه با مو صفحات مجازی که استفاده میکنیم مراقب از این باشیم که حداقل یک توهین برای کس دیگر نباشه. بالکل. نو په همدې هیله
په دې وروستیو کې فیسبوک کې زیاته جعلي اډیګانې جوړېږي د خلکو په نومونو باندې چې بدبختانه وزارت مخابرات په دې نه ده توانېدلی چې تر څو په دې اړه عملي اقدام وکړي یعنې دغه جعلي فیسبوکونه له منځه ویوړل شي که چیرته مثلا فیسبوک هم لکه ټویټر غوندې محدودیتونه وضع کړي او دغه بعضې اسانتیاوې چې فیسبوک لري مثلا هر څوک کولی شي په ډېره اسانۍ باندې فیسبوک ته لاسرسی ولري هم لوستي هم نالوستي چې بعضې کسان بدبختانه له هغې نه سوء استفاده کوي غیر نامنظم کارونه ترسره کوي په فیسبوک کې چې هغه بیا ډېرو ته دردسر ګرځي نو که چیرته فیسبوک کمپنۍ شاید په 2021 کال کې فیسبوک کمپنۍ په دې اړه اقدام وکړي چې تر څو ځینې نور محدودیتونه وضع کړي چې تر څو هر څوک فیسبوک ته لاسرسی ونه لري هر څونه مطلب دا ده چې یعنې هغه کسان چې غیر اصولي مختزي یعنې یو چا په نوم فیسبوک جوړوي یا یو چا ته توهین کوي د فیسبوک له طریقه دا بند شي لکه ټویټر کې اوس ټویټر کې که څوک مثلا په افغانستان کې یو رئیس جمهور ده همدې یو رئیس جمهور په نوم باندې حق لري یو نفر چې فیسبوک صفحه جوړه کړي چې هغه رئیس جمهور د انتخاباتو کمیسیون لخوا اعلان شوی وي همدارنګه اساسي قانون ورته واک او اختیار ورکړی چې دا رئیس جمهور ده هغه کولی شي خو که چیرته ډاکټر عبدالله ولیکي چې زم د افغانستان رئیس جمهور یم بیا ټویټر هغه ته وخت ورکوي چې یا 4 ساعته یا 12 ساعته چې تاسو د خپل اصلاح کوئ مشخصات هم اصلاح کوئ که چېرته مشخصات اصلاح نه کړي د هغه صفحه بندېږي همداسې که فیسبوک هم په یو شخص یعنی په یو نوم فیسبوک جوړ شي دویم فیسبوک جوړ نشي ډیره بخیر بله واقعا خوب است که هموطنان و کسایی که فیسبوک استفاده میکنن همون یک فیسبوک به نام شخصی و مشخص خودش بتونه از اون مطالبات خبری و یا مفید را با دیگران شریک بسازه. می‌بینیم واقعا در دیگر کشورها استفادهشان از صفحات مجازی و اینترنت و فیسبوک امثال از بسیار یعنی مفید هستند. برای همیشه کوشش میکنن از جنبات مثبت استفاده بکنن و خبرهای معلوماتی را و خیلی فواید بعضی چیزا را با هم دیگر شریک میسازن. اما بدبختانه که جوانان ما امروزه چرا البته نمیتونیم در کل بگیم چون فرق دارن چون جوانان ما امروزه تحصیل کردن میفهمن واقعا خیلی دانا و فهمیده شدن اما بعضی اکثرا ما میتونیم بگیم فیسبوک نه کولای شو په تجارتي ارسو کې کار واخلو مثلا په نور نړۍ کې 50 یا 80 سلنه تجارت په فیسبوک ته مخته ځي که زه چې فکر کوم 80% فیسبوک باندې مخته وړي تجارت خو موږ فکر کوم صرف سلام کلام لایک کومنټ ادي لپاره استفاده کوو بعض خلکو یو وخت ما هم ډیر زیات عکسونه نشرول فیسبوک کې واضح وایم بیا پسته متوجه شوم چې نه باید د عکس په ځای ځینې موضوعات نشر شي چې لیدونکو ته ګټه ورسیږي بله واقعا یک بدبختی دیگه است که در وقتا زیادتر کاری که البته اکثرا مردمی که نمیفهم بعضی از انسانای نادان همچون کارا میکنن هک میکنن فیسبوک کسی رهن است پسوردش استفاده میکنن این واقعا که یک کار بسیار بد میباشه خصوصا نو په همدې هیله چې دغه د فیسبوک کارونه په مسلکي شکل او اصولي شکل مخته لاړه شي او ټول لیدونکي زموږ په شمول خدای دې موږ ته هم توفیق راکړي چې تر څو له فیسبوک نه په درسته توګه استفاده وکړو هغه څه ټولنې ته نشر کړو په فیسبوک کې چې حد اقل یو چا ته خو خیر ورسیږي نو خبرې مو ډېرېږي په همدې اړه د ځینو دوستانو نظرونه دي هغه به شریک کړو بله دوستان عزیز نظریات جوانان در این باره هست که با هم میبینیم برمیگردیم ټولنیزې رسنۍ هم داسې یو رسنۍ دي چې لکه رادیو لکه تلویزیون لکه اخبار لکه مجله او دا یو لوی انقلاب دی په نړۍ کې د اړیکو د روابطو د خپل مافي ضمیر د بیان لپاره ټولنیزې رسنۍ چې نه وي د دې نه وړاندې به ځینو خلکو رادیو جوړوله چا به تلویزیون جوړو چا به اخبار چاپو هر چا دا وسه نه لرله دا یو ښه فرصت دی چې خلک کولی شي چې له دې لارې نه هم انځوریزې خپرونې وکړي هم چاپي خپرونې وکړي او هم غږیزې خپرونې وکړي هم یعنې معنا ده چې د دې نه موږ هم د راډیو استفاده کولی شو هم د تلویزیون استفاده کولی شو هم د اخبار استفاده کولی شو نو زما هیله د ټول انسانیت ته په مجموع کې او بیا هغه څوک چې مسلمانان دي افغانان دي او زموږ ټولنه د سختو دردونو او کړاوونو سره مخ ده د جنګ قرباني ده نو په داسې مهال کې زمونږ د ټولیزو رسنیو چلوونکي او ټولنیز رسنوال دا مکلفیت لري چې څنګه کولی شو چې د دې وسیلې نه د خپلې ټولنې د رغون او سمون لپاره کار واخلو اتفاق و اتحاد راولو تعصبات له منځه یوسو او ټولنه
سمت سو او رهبري کړی شو. نو زما هیله دا ده چې راځئ د دغې سترې وسیلې نه په دې لاره کې کار وکړو. نږدې 11 لسیزې وړاندې د منځني ختیځ ځینې هیوادونو لکه مصر، تونس، لیبیا او ځینې نورو هیوادونو کې ځینې بغاوتونه او پاڅونونه پیل شول او د خلکو خبره دا وه چې په برسر اقتدار واکمنانو کې سیاسي فساد دی، په هیواد کې بېروزګاري ډېره کړې ده او زیات نورې ستونزې چې هغوی یادولې. دوی په خلکو کې یو قوت پیدا کړ او خلک یې په حرکت راوستل، بالاخره هغه حکومتونه یې رانسکور کړل. دا ټول په یو وخت کې وشول او عمده خبره چې هغه دا وه چې دې خلکو د ولس ترمنځ د انسجام او همغږۍ هغه لاره چې وکاروله هغه سوشل میډیا وه. یا نن سبا چې په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو پر وړاندې کوم تشدد روان دی، نابرابري ده او ځینې نورې نابسامانۍ دي، دې لپاره منظور پښتین او د دوی ملګري تاسې پوهیږئ چې په څومره قوت سره او په څومره مهارت سره دوی له سوشل میډیا نه کار اخلي او په خلکو کې د وصل او د هغوی د رانقلولو یو د وسیلې په توګه کار اخلي او بالاخره حکومت دې ته اړ باسي چې هغوی له انعطاف نه کار واخلي. له بده مرغه د افغانستان په څېر یو هیواد کې چې ډیموکراسي او ولسواکي پکې ډېره زیاته پلې نه ده، خو بیا هم خلک پوهېږي چې د رسنیو یا د ټولیزو رسنیو هغه لارې چارې څنګه وکاروي چې له وجې دوی خپل هدف ته پکې ورسیږي. که څه هم دغسې ځینې ستونزې شته او وخت ناوخته ځینې دغسې مسایل پکې را برسېره کېږي چې خلک یې د سم کارولو ځایونه او فرصتونه نه پېژني، ولې بیا هم فیسبوک او ټویټر په ځانګړې توګه په افغانستان کې د فکري تنویر یا د اذهانو د روښانتیا لپاره بهترین وسیلې دي. ځینې وخت قومي ژبني تعصبات له دې لارې کېږي چې دا د وطن د یو هیواد په خیر نه وي، دا په شر وي. یو بل رول چې زه د استفاده کوم له دې لارې د فساد د مخنیوي لپاره ډېر مهم رول لري سوشل میډیا، ټولنیزې رسنۍ. یو چارواکی نشي کولی چې فساد ته زړه ښه کړي، هغه په دې پوهېږي چې دلته خبریالان، مدني فعالان، د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي شته دي، زما به دا راز ټولنیزو رسنیو ته ورکړي. یعنې په دې برخه کې یې ګټې دا دي، تاوانونه یې همغه دي چې شخصیت وژنه ده او دې ته ورته نورې برخې. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست په دې هیله چې خسته شوي نه اوسئ او د ګرانو لیدونکو په زړه پورې نظرونه مو د پام وړ ګرځېدلي د فیسبوک په اړول د خبرانې په دې برخه کې لکه چې ورزشي خبرونه مو بله دوستا نظرات جوانان ما را شنیدیم که در رابطه با شبکه‌های اجتماعی بود. واقعا تشکر میکنم ازشان که نظراتشان رو با ما شریک ساختن و در قسمت از برنامه برای هر روز برنامه ما خبرهای ورزشی رو داریم، با هم میبینیم برمیگردیم. زو دا ورزشي خبرونه ګورو، له دې وروسته خبرونه ادامه لري. کارگاه آموزشی پومسه از سوی فدراسیون تکواندو در کابل آغاز شد. فدراسیون ملی تکواندوی کشور کارگاه آموزشی پومسه را برای مربیان و اساتید این رشته برگزار نمود. این کارگاه از روز شنبه آغاز شده و قرار است تا فردا دوام داشته باشد که در آن بیش از 50 مربی و اساتید فدراسیون تکواندو اشتراک دارند. در همین حال نجیب الله سکندر رئیس این فدراسیون در برنامه افتتاحی این کارگاه برگزاری این برنامه آموزشی را برای توانمندی‌های تکنیکی و ظرفیتی کادرهای فدراسیون یاد شده مفید و ارزنده خواند و هدف آن را معیارسازی تکواندو در بخش پومسه بیان نمود. این کارگاه توسط کمیته پومسه و مدرسین فدراسیون ملی تکواندو تدریس می شود. بارسلونا در دیدار برابر اسکای انتهای جدولی به برد رسید تا کمی دل هوادارانش را شاد کند. بارسلونا در چارچوب رقابت‌های لالیگا در دیدار خارج از خانه مقابل هوسکا با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. شاگردان رونالد کومان در دیدار شب گذشته در همان نیمه اول توسط فرانکی دی یونگ به گل رسیدند و در نهایت همین یک گل 3 امتیاز بازی را نصیب آبی و اناری ها کردند. این سومین برد با اختلاف 1 گل در 4 پیروزی اخیر بارسا بود. بارسا حالا اگر در بازی موقع چهارشنبه در مقابل بیلابایو به پیروزی برسد میتواند تا رتبه سوم لیگ اسپانیا پیش بیاید و بدین ترتیب کومان و هواداران بارسلونا پیش از فصل ضعیف خود میتوانند نفسی به راحتی بکشند، چرا که با اختلاف خود
اتلتیکو صدرنشین را به 7 امتیاز البته با 2 بازی بیشتر کاهش خواهند داد. شاگردان آندرا پیرلو با پیروزی قاطع برابر اودینزه خود را به رده 5 جدول سری آ رساندند. در هفته 15 سری آ ایتالیا یوونتوس به مساف اودینزه رفت و با نتیجه 4-1 برنده میدان شد تا سال 2021 را با پیروزی آغاز کند. کریستیانو رونالدو در دقیقه 31 گل نخست بازی را زد. در دقیقه 50 فدریکو کیازا با پاس عالی رونالدو گل دوم را به ثمر رساند. در دقیقه 70 باز هم رونالدو گلزنی کرد و تیمش را 3-0 پیش انداخت تا سال جدید را درخشان آغاز کند. دقیقه 90 زیگیلار بازیکن اودینزه توانست یکی از گلها را جبران کند، اما این پایان کار نبود و پایولو دیبالا در دقیقه 93 گل چهارم بیانکونری را به ثمر رساند تا بازی با نتیجه 4-1 به پایان برسد. با پیروزی 4-1 مقابل اودینزه نشان داد که انگیزه بیشتری برای سال 2021 دارد و می‌خواهد نتایج ضعیف خود را در لیگ ایتالیا در ماه‌های اخیر را جبران کند. یوونتوس با کسب این پیروزی به امتیاز 27 رسید و در رتبه 5 قرار گرفت. تیم تحت هدایت آندرا پیرلو یک بازی کمتر نسبت به سایر مدعیان انجام داده است. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسو ته وایم په دې هیله چې ورزشي خبرونه به د پام وړ ګرځېدلي وي. تاسو شنبه 11 خپرونه ګورو چې هره ورځ له 5 تر 6 بجو د 11 نړیوال تلویزیون پر صفحو نشریږي. بله دوستان عزیز، تشکر میکنم که همیشه برنامه را بیننده هستین و امید که همین نظریات ما هم بر شما و مطالبایی را که تقدیمتان میکنیم براتون مفید واقع شده باشه. همچنان در قسمت از برنامه تکنولوژی معلوماتی را با هم میبینیم برمیگردیم. زو د تکنولوژي نړۍ ته وګورو چې هلته څه پېښ شوي او څه پېښېدونکي دي. په ګډه یې ګورو، له هغه وروسته بیا هم له موږ سره اوسئ. برنامه‌های کاربردی زندگی کردن را برای بسیاری از مبتلایان به اختلالات بینایی آسان تر کرده است. در ادامه به معرفی و بررسی تعدادی از بهترین اپلیکیشن‌های مناسب برای افراد نابینا یا کمبینا می‌پردازیم. اپلیکیشن بی مای آیس. اپلیکیشن بی مای آیس یکی از برنامه‌های بسیار مفید است که به نابینایان کمک می‌کند بتوانند کارهای روزانه خود را به راحتی و بدون مشکل انجام دهند. نابینایان و کمبینایان می‌توانند با نصب این برنامه روی دستگاه هوشمند خود با کسانی که داوطلب کمک به آنها هستند ارتباطی تصویری برقرار کنند و از آنها در کارهای مانند تشخیص رنگ، خواندن برچسب محصولات و اطلاعات از این قبیل کمک بگیرند. این برنامه را می‌توان روی محصولات مجوز به سیستم عامل اندروید و یا ایزو نصب کرد. اپلیکیشن دیجیتال آیس. اپلیکیشن دیجیتال آیس برای کمک به افراد کمبینا طراحی شده و قادر است بارکد شرکت تولید کننده و نام محصول را بلند اعلام کند. کاربران می توانند توسط این نرم افزار برچسب‌های قابل شستشو تهیه کننده و روی وسایل آشپزخانه، مواد غذایی، مدارک مهم و لباس‌های خود قرار دهند. سپس آنها با استفاده از برنامه دیجیتال آیس می توانند در زمان دلخواه به ویژگی‌های از جمله رنگ و جنس وسیله مورد نظر خود گوش دهند. این اپلیکیشن روی محصولات مجهز به سیستم عامل آیزو قابل نصب است. اپلیکیشن KNFB ریدر یک برنامه متن‌خوانی با صدای بلند محسوب می شود که قادر است یک متن چاپ شده را برای افراد کمبینا یا نابینا با استفاده از حسگرهای بسیار قوی با صدای بلند بخواند. فقط کافی است کاربر تنها یک گزینه روی دستگاه تلفن همراه انتخاب کند، سپس برنامه مورد نظر متن یا یک چند صفحه‌ای را برای او می‌خواند. علاوه بر این اپلیکیشن ذکر شده به کاربران اجازه می دهد مطالب را برای دیگران ارسال کند و یا به اشتراک KNFB ریدر بگذارند. اپلیکیشن را می توان روی محصولات مجهز آیزو و اندروید و سیستم عامل نصب کرد. اپلیکیشن تپ تپ سی.
معمولا نابینایان یا افراد مبتلا به اختلالات بینایی در طول روز با چندین وسیله و اشیای مختلف روبرو می شوند که ممکن است برای آنها مشکل ساز باشند. اپلیکیشن تپ می توان اشیا را تشخیص دهد و به کاربر اطلاع دهد که با چه چیزی مواجه شده است. نحوی عمل کردن برنامه بدین و صورت است که ابتدا عکس اشیاء مورد نظر را می گیرد، سپس نام آن را با صدای بلند اعلام می کند. اپلیکیشن تپ را می توان روی محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید و آیزو نصب کرد. بله دوستان عزیز، ادامه برنامه هست. خوش آمدید میگم شما را باز هم در ادامه برنامه و همچنان در بخش دوم برنامه شام با 11. بالکل درنو لیدونکو، شام با 11 خبرونه ده هر ورځ له 5 تر 6 بجو د 11 نړیوال تلویزیون نه نشریږي. موږ دواړه ستاسو په خدمت کې. امی بازم خوش آمدید، بازم خوش آمدید. امی باز تکیه کلام شماست. خب طبعا بعض وقت یک حرف تکیه کلام میشه، خصوصا خودم همچنان رو باز فکر کنم زیادتر ما تکرار میکنم. اما یک بخش از روانشناسی رو فکر کنم گفته بودن که در یک بخش سخنرانی است، البته یک کش به دستان پرتین و هر کلمه را که زیاد تکرار میکنین را کش کنین و امی است که شما با دیگه یعنی او کلمه رو زیادتر تکرار نمیکنین. اما خودم این کار تمرین کردم که چرا باز همچنان زیاد نمیگم. هر نفر په ژوند کې یو تکیه کلام لري. زما تکیه کلام چې د بسروره بیا زمونږ یو همکار ده چې همدا اوس د کامرې تر شا ولاړ ده، هغه بیا تکیه کلام وایي ته ښه راته. خب یک بار بر من نگین که بسروره. خب بر صورت و بعضی هستن که زیادتر مثلا میگن اینا، یا بعضی میگن در آغاز حرفاشون زیادتر گوش میکنن از کلمات اضافی استفاده کنن و اینا میتونن که خیلی سخنا را خسته کن بکنن. بیا زمونږ یو بل ملګری دوستا خسته کن تمام نشه. زمونږ یو بل ملګری و هغه چې خبره کوله بیا به ویل سر د خلاص شو، میگه کلی ته باز شد. مثلا هر کی میزد با یک موضوع برای یک موضوع باز میگفت کلی ته باز شد. بله واقعا خیلی کسی یگان تا که بسیار شوق بود میگنه باز نشد پیشکش بیا. بله بعضی واقعا که تکیه کلام دارن و خوب است که زمانی که ما بخوایم که یک سخنران خوب شیم و یک جای سخنهای ما تاثیر داشته باشه تکیه کلام‌های اضافی را دور بکنیم. اما این که ما خودم زیادتر باز و همچنان رو زیادتر فکر کنم تکرار میکنم. زیاد میگی بازم خوش آمدید. باز همین کلمه باز بسیار زیاد میگی. شوخی بود، خدا کنه که بیننده خسته نباشه. یک چند حرف اضافی را گفتیم در برنامه و در این بخش برنامه و همچنان در قسمت از برنامه ما هر روز که یکی از شاعران و نویسندگان معروف کشور به معرفی میگرفتیم. افتخارات کشور ما امروز هم فیض محمد کاتب هزاره رو میخوایم به معرفی بگیریم که واقعا یک شاعر و نویسنده بسیار عالی و موفق بودن. میتونیم بگیم که پدر تاریخ معاصر افغانستان بود، ای که در ولایت غزنی به دنیا آمد و ای که زیادتر معلومات ما میخوایم که در خود ویدیو کلیپ بر دوستان نشان بدیم. و همچنان سراج التواریخ و فکر کنم همه چیزا بودن که ما در دوران مکتب خواندیم، مطالعه کردیم در موردش، آثار تاریخیشان هستن و واقعا که خیلی یک شخصیت معروف کشور. بالکل درنو لیدونکو، ارزو د فیض محمد کاتب په اړه ډیر زیات معلومات په دې مطلب کې ګورو. فیض محمد کاتب هزاره زاده 16 رمضان 1297 هجری قمری در روستای زرسانگ از منطقه قره‌باغ ولایت غزنی است. پدر او سعید محمد از طایفه هزاره محمد خواجه بود که در زمان جنگ‌های خونین که در میان اقوام افغانستان برآ افتاد به لاهور کوچ کرد و وکالت و ریاست قوم محمد خواجه را بر عهده داشت. کاتب هزاره تحصیلات ابتدایی خود را در مکاتب صنعتی در زادگاهش به انجام رسانید و برای تکمیل تحصیلات به قندهار، لاهور، کابل، نجف رفت و آموزش‌های حکمت، لغت، نجوم، حساب، جبر و زبان‌های عربی، پشتو، اردو و انگلیسی را فرا گرفت. کاتب هزاره به دلیل مهارت زیادی در نویسندگی و داشتن خط زیبا با پیشنهاد محمد سرور اسحاقزی به عضویت دارالانشا و مجلس تالیف حکومت درآمد. کاتب در سال 1320 قمری به دستور حبیب الله خان کار نویسندگی را آغاز کرد. آثار بجا مانده از کاتب هزاره در آرشیو ملی افغانستان بیش از 10,000 صفحه از یادداشت‌های مختلف در خصوص رویدادهای افغانستان می‌رسد که بعضی از آنها چاپ و مورد استفاده قرار گرفته و از قسمت دیگری نپذیرفته است. برخی از مهمترین آثار روی شامل موارد زیر می‌شود. توفیل حبیب اولین اثر کاتب هزاره است که به دستور حبیب الله خان مأموریت یافته بود. تا وقایع عصر احمد شاه ابدالی، وقایع عهد
عبدالرحمن خان و اوضاع اثر خود حبیب الله خان را به رشته تحریر بیاورد. این کتاب در 3 جلد نوشته شده است. از دیگر آثار و نوشته های وی می توان به تحفه الخوان، فیض الامان، استقلال افغانستان، شرح الاصول دین مولانا محمد علی رشتی، شرح این کتاب از مولا فیض محمد کاتب است. سبب و سرمبتلا شدن نفوس ناطفه انسانی رسالت درباره وجه تمثیل افغانستان، نژادنامه افغان دیوان شهاب ترشیزی در بیان فیوزهای ضربدار را نام برد. خوش آمدین دوستان عزیز در ادامه برنامه، همچنان قسمت دوم برنامه ما که در بخش اولش ما در مورد فیض محمد کاتب موضوعی را با شما شریک ساختیم و بیشتر معلومات را خودتان دیدین و خصوصا کسایی که در مکتب در دوران مکتب فکر کنن تاریخ دری صنف 10 هست یا 11 که فیض محمد کاتب آمده و موضوعاتش که کدام کتاب ها و کدام مطالب را زیادتر به نشر رساندن و همچنان پدر تاریخ معاصر افغانستان نامیدن، واقعا خیلی زحمات زیاد را کشیدن برای ما. بالکل مننه که او خسته جزئیات و تشریح نمو. تاسو د مکتب دوران یادونه وکړله. د مکتب چندم نمره بودی خودت؟ در مکتب اول اینه که اگر استادای مکتب ما برنامه رو بینده باشن سلام احترامات تقدیم میکنم خدمتشون، واقعا که سرما زحمت میکشیدن تلاش میکنم و خودم در مکتب البته تا صنف 10 را زیادتر کوشش نمیکنیم، چون در مکتب ما از صنف اول تا صنف 10 تمام صنفی ما یک جای مکتب خواندیم، یعنی تمام صنفی ما هیچ کسی نبود که جای به جاش یا دیگر مکتب بودن. از صنف اول ما مکمل تا صنف 10 یک جای بودیم، چون صمیمیت ما بیشتر بود، زیاد روی درس تمرکز نداشتیم، زیاد بین خود یگان ساتری میکردیم و قصه میکردیم. اما در پسانیا وقتی که نقل مکان کردیم بعد از صنف 10 خوب شد، از پنجم یعنی بالا نامدیم. بالا رفت یا پایان آمد؟ یعنی تا پنجم بودیم، چهارم و سوم و دوم اول نشدیم. البته بعد از قبل از کدام مضمون زیاد خوش می داشتی؟ مضمون زیادتر مضامنات تشریحی را زیاد خوش داشتم، مضامینایی که زیادتر بحث داشته باشه، مثلا تاریخ را زیادتر میخوندیم. اما یگانه مشکل ما که بود ریاضی بود، اگر ریاضی زیادتر خوش نداشتیم. اما زیادتر تمام شاگردان مکتب که میبینیم از ریاضی رنج میبریم واقعا. بالکل. کله به چې د ریاضي ساعت راغی زمونږ په د مکتب په دوران کې زه به د ریاضي ساعت کې زما په سر به درد راته، یو فیزیک و ریاضي سره زما هیڅ جوړه نه وه، هر چې کوشش کوه هیڅ نه راتله. و خوب است که در قسمت از برنامه با جمع از بیننده ها یک چکر در ولایت خوست بریم. امیاله؟ بله. خب دوستای میخوایم که مطالب هر روز که در برنامه در رابطه با یک ولایت ما معرفی میکنیم، ولایت کشور ما خواست که ما آگاه باشیم که خیلی میفهمیم که 34 ولایت داریم، اما مثلا نام های ولایت خود هم بلد هستیم، شاید هم کسانی باشن که مطمئن تمامش بلد نباشن، اما خوب است که این که ولایت ما چه قسم هست و معلومات های کافی را داشته باشیم که خودم هم ندارم و خصوصا خوست که ولایت تعریفات شنیدیم اما ندیدیم. خوب است امروز مطالب آشنا شیم. له خپل ګران همکار سره خوست ته ورځو او د خوست پخې سنځلې به تاسو ته راوړو، همدارنګه د خوست په اړه به نور ډېر زیات معلومات ورو. دا مطلب وګورئ، له مطلب وروسته بیا هم شنبه 11 خپرونه دوام لري. देसो तप सारे वे लोड़ा ओढ़ क्या मोने नरक शमो पोतोड़े राख कनीना ओढ़ क्या देसो बतावे देसो तप सारे वे लोड़ा ओढ़ क्या मोने नरक शमो पोतोड़े राख कनीना ओढ़ क्या. خوست یکی از 34 ولایت افغانستان است که نزدیک به جنوب شرق کشور موقعیت دارد. این ولایت بر اساس موقعیت جغرافیایی روی خط 69 درجه 39 دقیقه و 58 ثانیه طول البلد و در 33 درجه و 5 دقیقه و 24 ثانیه عرض البلد واقع شده است. در طرف شمال و غرب آن ولایت پکتیا، در جنوب آن ولایت پکتیکا و قبال آن سوی خط دیورند اقوام سیدگی و وزیری، در شرق آن وزیرستان شمالی و
کرم ایجنسی موقعیت دارد. معنای لغوی خوست بر اساس فرهنگ امید جزیره و یا ساحه خشک بین دریا می باشد که بر اساس روایت فولکلوریک دریاهایی که در زمانهای قدیم از کوههای زدران، منگل و تینی جاری بود تمام آبشان در خوست جمع می شده و هیچ راه خروجی نداشته است. خوست در گذشته یک از ولسوالی‌های بزرگ پکتیا بوده و ولسوالی‌های کنونی آن به اندازه علاقه‌داری‌هایی بوده که در زمان رژیم دکتر نجیب الله به سطح ولایت ارتقا داشتند. این ولایت حالا به شمول 3 واحد اداری شمال متون و لکنو دارای 12 ولسوالی به نام‌های سپره، دومانده، نادرشکود، اسماعیل خیل، مندوزی، تینی، گربوز، علیشیر، سبری، باک، زازای میدان، موساخیل، قلندر می باشد. در ولایت خوست قوم‌های کوچک و بزرگ مستقرند که از جمله از منگل، زدران، تینی، سبری، گربز، متون، لکن، علیشیر، تریزی، بابکرخیل، غلجی، اسماعیل خیل، مندوزی و زازای نام گرفته می توانیم. تلاش های فرهنگی به شکل منظم در خوست از ایجاد انجمن ادبی استقلال آغاز شده. این انجمن در سال 1376 خورشیدی در مرکز خوست به وجود آمده و از طریق آن نویسندگان، شاعران و فرهنگیان یک پس از دیگری پیدا شدند و بعد انجمن‌های ادبی به نام محمد صدیق روحی در منطقه لکنو و انجمن عبدالبهاری جهانی در ولسوالی علی شیرخیل ایجاد گردید. اکنون در ولایت خوست 15 اتحادیه فرهنگی وجود دارد که هر کدام در بخش‌های مختلفی چون نشر کتب، مشاعره ها و نشست ها فعالیت دارند. آلات مخصوص موسیقی خوست دهل، سرنا و سرنده است، اما اکنون تمام سامان آلات موسیقی مروج در افغانستان از سوی گروه‌های هنری نواخته می شود و فعلا در حدود 13 گروه هنری مختلف آوازخوان‌ها در خوست وجود دارد که در روزهای عروسی، نامزدی، عید، سال نو و همچون روزهای ملی و تاریخی کنسرت میگیرند. اتنه که بازی ملی کشور است از عنعنه‌های باستانی لوی پکتیا و به ویژه مردم خوست محسوب می شود. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست په دې هیله چې د خوست په اړه چمتو شوي معلومات مو د پام وړ ګرځېدلي او د خوست دغه ښایسته تصویرونه مو د پام وړ ګرځېدلي وي. بالخصوص هغه مسافر چې له هیواد نه بهر دي د خوست دغه انځورونو په لیدو سره یې لږ فکر بدل شوی اوسي. بله دوستا، خدا کنه که از تصورات ولایت خوست خوشتان آمده باشه و همچنان معلومات کافی رو در موردش گرفته باشین. همچنان در قسمت از برنامه میخوایم که چند ویدیو کلیپ تصورات جالب را، ویدیو کلیپ جالب را دیدنی را بر دوستا تقدیم بکنیم به خاطر رفع خستگیشان برمیگرد. زو دا جالب ویډیوګانې له موږ سره وګورئ. له دې نه وروسته بیا هم د خپرونې درېیمه برخه پاتې ده.
بله دوستان عزیز، دوباره شما خوش آمدید میگیم در ادامه برنامه شام با 11 و همچنان در بخش اخیر برنامه، بخش سوم برنامه قرار داریم و در این قسمت از برنامه میخوایم که مطالب سینما را برای روز برنامه تقدیم شما بدیم. بالکل دوستانو، زو د سینما نړۍ ته تاسو ته به 15 غوره فلمونه معرفي کوو. د دې فلمو په اړه به معلومات او ټریلرونه به تاسو ته نشر کوو. دا تاسو دا هم د سینما نړۍ. After a lifetime of being the world's most famous enemies, you can count on me like 1, 2, 3. Tom and Jerry are about to start over. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. In the big city. فیلم هایی که در سال روان از سوی کمپانی HBO منتشر می شود. تام و جیری 2021 زوج دوست داشتنی موش و پشک که توسط هانا باربرا محبوب شدند. برای فیلم جدید WB با نام همیشگی تام و جیری که قرار است اواخر فبروری در HBO مکس آکران شود، دوباره متحد می شوند. این فیلم بجای انیمیشن کامل ترکیبی از لایو اکشن را با تمرکز بر یک کارمند هتل که وظیفه کمک گرفتن از تام را برای بیرون بردن جیری از ساختمان را دارد به تصویر می کشد. بازیگران دیگری شامل مایکل پینای، راب دیلینی، کالین جیست و کن جیونونگ در این لایو اکشن حضور خواهند داشت. مورتال کامبوت سایمون مک‌گوید اولین حضور خود را در مقابل کارگردانی با پخش مورتال کامبوت در اواسط ماه اول با HBO مکس آغاز خواهد کرد. از نظر فنی سومین قسمت این فیلم به عنوان یک یادآور مجدد بر اساس بازی ها می باشد. از اعضای برجسته بازیگران می توان به لودیلین در نقش لیوا کانگ، تادونابو آسونو در نقش رایدن، جیسکا مکنامی در نقش سونیا بلیت، مکاد بروکس در نقش جکس و جو تسلیم در نقش ساب زیرو اشاره کرد. If one realm wins the tournament 10 times, they will have the right to merge with the other. گودزیلا در برابر کینگ. آدم وینگارد به عنوان سکاندار پروژه گودزیلا در برابر کینگ است که چهارمین قسمت از مجموعه سلطان هیولاها محسوب می شود. محصول آینده WB که به عنوان دنباله‌دار برای گودزیلا سلطان هیولاها شناخته می شود. درگیری هر دو هیولا را به تصویر می کشد که در برابر یک نبرد حماسی با یکدیگر روبرو می شود تا حدی که به نظر می رسد نابودی موجودات سیاره را تهدید می کند. میلی بابی براون و کایل چندرل بار دیگر در نقش‌های مخصوص خود در کنار بازیگران مانند الکساندر اسکارشگور، رباک هال، بریان تایری هنری، ایزا گونزلاس و جیسکا هانویک بازی می کند. This alpha predator of yours, Doctor. Do you really think he has a chance? The arrogance of man is thinking nature is in our control. And not the other way around. Let them fight. جوخه انتحاری. جیمز گان در حالی که خستگی دنیای سینمایی مارول را از تن به در می کرد برای ساخت جوخه انتحاری 2021 یک راه اندازی مجدد و دنباله مستقل برای جوخه انتحاری 2016 است. به WB رفت. اعضای جدید و قدیمی این تیم ضد قهرمان برای تخریب یک زندان آزمایشگاه دوران نازی‌های معروف به جوتهانهایم را به یک جزیره در آمریکای جنوبی اعزام می‌شوند. مارگورابی، جی کورتنی، یوول کینامان و یولا دیویس در حال تکرار مجدد نقش‌های خود را با تازه واردانی مانند ادریس البا، جان سینا، پیتر کالبادی و سیلوسیستر آنستونه هستند. Terror attack!
You know, usual shit. Right. Yeah, you're a bad liar. You weren't picked to succeed. You know that, right? The worst part of it is they're gonna blame us for the whole thing. But it is our time. The sun is setting and the magic rises. The metahumans are a sign of change. I'm gonna get you there. And you're gonna end this. I'm gonna carry your ass if I have to. This shit is gonna be like a chapter in the Bible. Everybody's gonna know what we did. بله دوستا، دوباره شما را خوش آمدید میگیم در ادامه برنامه و همچنان در قسمت از برنامه مطالب از سینما را دیدیم که 5 فیلم را بر معرفی گرفته بودیم ای که در سال 2021 کدام فیلم ها نشر شدن. خپل کوم فیلمونه ډیر زیات ګوري؟ فیلم بیشتر چون زمانی که ما هر کار بخش کاری خود ما یک تقسیم اوقات پلان میکنیم، در یک قسمتش خوب است که ما حداقل هفته یک بار یا دو بار یگان فیلم هم ببینیم و خصوصا خودم زیادتر فیلم های انگیزشی و همچنان فیلم های هیجان داشته باشه و یا وحشتناک باشه خوش دارم زیادتر. در دوران کودکی کدام کارتونی را میدی؟ دوران کودکی خب زیاد یادم میاد، زیادتر دوران کودکیم یعنی خیلی روشن به ذهنم است. دوران تلویزیون بود؟ بله تلویزیون، بله دقیقا، چون تلویزیون سیاسفید این از کدام سال بود که نو درانو لیدونکو شوخی مو وکړه خپل ګران همکار سره. زه پوهېږم دا نه خفه کېږي، خفه خو نه شدی؟ نه خیر، نه خواهش میکنم و بین همکارا قدر گپای اندک نباید خفه، چون واقعا برنامه هم قسم باشه که دوستا خفه یعنی خسته نشون. منظورم که برنامه باید قسمی باشه که دوستام خفه باشه، من خفه باشه. نه خیر، خدا نکنه. مننه کوله تاسو نه. بله. نو څنګه د خوښه ده چې مهمترین ماموریت فضایی سال 2021 د ناسا په اړه یو چمتو شوی مطلب ده د اورېدونکو ته وړاندې کړو. بله دوستا، مهمترین ماموریت فضایی سال 2021 را بر شما به تصویر نشان میتیم، خودتان بیننده باشین. زودا ګورو، له دې وروسته بیا هم موږ سره اوسئ. مهمترین ماموریت‌های فضایی سال 2021. شیوع ویروس کرونا در سال 2020 بسیاری از برنامه‌های را به هم ریخت و جهان را با شوک بزرگ مواجه کرد. اما سال 2020 با این وجود هم سال بسیار هیجان انگیز برای علاقمندان به فضا بود. کاروانی که از فرستاده‌های بشر تابستان امسال روانه سیاره مریخ شدند و ماموریت‌های مهم دیگری همچون اولین ماموریت فضاپیمای دراگون سرنشیندار اسپین ایکس نیز با موفقیت انجام شد. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، در سال 2021 نیز شاهد ماموریت‌های فضایی بسیار مهمی خواهیم بود. از پرتاب تلسکوپ فضایی جیمز وب گرفته تا اولین ماموریت برنامه آرتمیس، پرتاب جانشین تلسکوپ فضایی هابل، این طور که به نظر می رسد پس از سالهای انتظار و تأخیر بسیار بالاخره در سال 2021 شاهد پرتاب تلسکوپ فضایی جیمز وب خواهیم بود. جانشین تلسکوپ فضایی هابل اکنون آخرین تست های پیش از پرتاب را پشت سر می گذارد و در اواخر سال 2021 به فضا پرتاب خواهد شد. قطر آینه اصلی تلسکوپ جیمز وب 5.6 متر و توان گرد آوری نور آن 7 برابر تلسکوپ هابل است. اخترشناسان سراسر دنیا در انتظار آغاز فعالیت این رصدخانه فضایی هستند. توان تلسکوپ جیمز وب در رصد طیف فروسرخ قطعا رمز رازی های فراوانی از عالم را برایمان برملا خواهد کرد و می تواند درک ما را از عالم متحول کند. رقابت قدرت های فضایی برای کاوش ما در سالهای اخیر ماه در کانون توجه سازمان های فضایی مهم جهان بوده است و پس از چند دهه بار دیگر نحوی رقابت ها برای کاوش ما بین کشورهای مختلف ایجاد شده است. بدون شک یکی از مهمترین ماموریت های فضایی سال 2021 ماموریت آرتمیس 1 خواهد بود. ماموریت بدون سرنشین آرتمیس 1 طبق برنامه در اواخر سال 2021 به فضا پرتاب خواهد شد و در جریان آن شاهد اولین پرواز سامانه پرتاب فضایی یا SLS و فضاپیمای اوریونیون ناسا خواهیم بود. ناسا قصد دارد در برنامه آرتمیس فضانوردان آمریکایی را در سال 2024 به ما اعزام کند و آرتمیس 1 اولین قدم برای رسیدن به این هدف است.
روسیه نیز قصد دارد در سال 2021 و پس از بیش از 4 سال مأموریت جدید را روانه ما کند. سطح نشینی لونا 25 احتمالاً در اواخر سال 2021 به فضا پرتاب خواهد شد. کاوشگری که قصد دارد قطب جنوب ماه را کاوش کند و سرآغاز خواهد بود بر برنامه جدیدی روسیه برای کاوش ماه. هند نیز پس از تلاش ناموفق برای فرود بر سطح ماه در مأموریت چانداریان 2 قصد دارد در سال 2021 فضاپیمای چانداریا 3 را به ماه ارسال کند. مأموریت چانداریان 3 از یک ماهنورد و یک ماشین تشکیل شده است. مأموریت‌های مریخ، مأموریت‌های ناسا، چین و امارات که تابستان امسال سفر خود را به مریخ آغاز کردند، در اوایل سال 2021 به سیاره سرخ منظومه شمسی خواهند رسید. مأموریت‌های سرنشیندار به مدار زمین علاوه بر مأموریت‌های برنامه‌ریزی شده برای اعزام فضاناوردان به ایستگاه فضایی بین المللی در سال 2021 احتمالاً شاهد اولین مأموریت سرنشیندار فضاپیمای جدید شرکت بوئینگ خواهیم بود. شرکت بوئینگ در اوایل سال 2021 بار دیگر فضاپیمای استارلاینر را در مأموریت آزمایشی و بدون سرنشین به مدار زمین ارسال خواهد کرد تا در نهایت این فضاپیما برای اولین مأموریت سرنشیندار در تابستان سال 2021 آماده شود. چین نیز در سال 2021 برنامه ساخت ایستگاه فضایی مستقل خود را آغاز خواهد کرد. اولین ماژول ایستگاه فضایی چین قرار است در سال 2021 به مدار زمین ارسال شود. طبق برنامه تکمیل ایستگاه فضایی چین پس از انجام 11 مأموریت و در سال 2023 به پایان خواهد رسید. مأموریت‌های فضایی مهم و متنوع که برای سال 2021 برنامه‌ریزی شده اند، قطعاً این سال را به سالی به یاد ماندنی برای علاقه‌مندان به فضا تبدیل خواهد کرد. درنو لیدونکو بیا هم سلامونه د خبرونې وروستۍ برخه کې او په دې برخه کې خدای پامانی لرو. سپاس عزیزان که تا این برنامه شام با 11 رو بینیده بودین و یک ساعت که مهمان شما بودیم ما رو تنها نگذاشتین. انشالله که در برنامه بعدی با مطالب جدید و جالب دیدنی باز هم در خدمت شما خواهیم بود. شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. با یک آهنگ از حضور شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. ډیره مننه کوو تاسو ټولو لیدونکو نه چې تر دې مهاله له موږ سره وئ او د شام به 11 خپرونې لیدونکي وئ. ځانګړې مننه بیا هم له تاسو نه. نو دا وه د شام به 11 خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې خپرونې چې یو ځل بیا زه له خپلې ګرانې همکار سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تر هغې وخته مو په سپېڅلي رب سپارم. هر چېرته چې یاستئ ښایسته ماښام او ښایسته شپه ولرئ.